دریم دلیل یې کلی د حضرت عثمان حدیث دومره دروغ کافر دروغ یره د حضرت عثمان حدیث د سره په دوربین کې هم نشته په رفع الیدین په دوربین کې هم نه پیدا کیږي د دروغ هم نشته موضوعي هم نشته حکیم سیالکوټي په 4مه صفحه کې لیکلی دی او نیاز محمد په الحق السری 4م جلد 6 صفحه کې په 8 نمبر کې د حدیث لیکل کړي د حدیث ذکر کړي د حضرت عثمان رضی الله د ځان نه پسې دروغ تړلي دي دا حدیث نه پسې ستو کې شته او نه د حدیثو په کتابونو کې شته نو تاسو په الحق السری کې وګورئ حواله دلتم په جلاء العینین ورکړي ده جلاء العینین مونږ چې احسان الله حسین باندې رد کوو احسان الله حسین یو میلاد شریف کې ویلي ما په خپل ته نه واورېدو وای چې د ترکو نه یو کتاب چاپیږي پاغي کې لیکلي دي چې څوک په میلاد شریف یو روپۍ مصرف کې زی په جنت کې ذمہوار ترکو نه یو کتاب چاپیږي د کتاب نوم څه شی دی پته هم نه لګیږي هغه پورې مخانده نیاز محمد ته ووایه چې هغه خو د ترکو نه کتاب چاپ شوی ته چې کومه حواله ورکړې ده هندوستان نه چاپ شوی دی جلاء العینین یو 8 نمبر صفحه وای په دې کې د حضرت عثمان صاحب حدیث ذکر کړي جلاء العینین د څه کتاب دی او د چا کتاب دی څوک اله مخکې لیکل شوی دی نو وای الا بلا بګردنی مولا به جلاء العینین والا پسې ګرځه تر څو چې په دې خلک پوهیږي چې جلاء العینین د حدیثو کتاب دی کنه دی ترغیب هم یو څوک اسه خو دوزخ ته ورټیل وهلی کنه جلاء العینین باندې حواله ورکړي دا نو ګورئ جواب واورئ چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حدیث د رفع الیدین په باب کې نشته او دی جلاء العینین والا چې کوم حدیث ذکر کړي جلاء العینین خود انګریزي دورې پیداوار دی او دا صادق سیالکوټي چې کوم کتاب لیکلی اسوة السرور کونین دام د انګریزي دورې پیداوار دی او دې دواړو د دې حدیث حواله به په بیهقي ورکړې ده نیاز محمد خو په جلاء العینین ورکړي جلاء العینین په بیهقي حاکم تعلیق المغنی او سبوکی ورکړي ده دا څلور دروغ حالانکه په دې څلور وړو کتابونو کې نه د دې حدیث سند شته او نه د دې حدیث متن شته نو بس اضافاتک الحیاء ففعل ما شئت بے حیا باش و هر چی خواهی کن دومره دروغ کافرم نه وای او په دې د دروغ حدیث دا کوم چې نیاز محمد لیکل دی په دې کې د سجدو رفع الیدین هم پکې لیکلي دي نو یو جواب خدا چې یو خو دروغ دی دویم دا چې د سجدو رفع الیدین هم پکې لیکلي دي نو په دې دروغجن حدیث هم ته عمل نه کړي په صحیح حدیث خو درته الله د عمل توفیق نه دی درکړي خدا تا چې کوم لیکل په دې کې د سجدو رفع الیدین هم شته دا د جلاء العینین چې کوم دروغ د ځان نه لیکلي د سجدو رفع الیدین هم پکې شته نو چې د سجدو رفع الیدین پکې شته نو په دې ولې ته عمل نه کوي